د تلوسې راډیو قدرمنو اوریدونکو له تاسو هیله کیږي چې د تلوسې راډیو دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ لخوا د مهمو خبرو او معلوماتو څخه برخمن شئ. له خپلو همکارانو څخه په مننې تاسو راپورلم اوریدونکو د ټولیزو رسنیو یو شمیر کاروونکو نظرونو او پوسټونو ته. غلام رباني فیاض لیکي ښه راته یاد دي د هجرت وختو لا د تنکي زلمیتوب د مستۍ پر کنار ولاړ وم. تحلیل مې ډېر تیز او ځواب به مې هم بغیر له ژوره فکره تر یو حده معقول وه. د اوړي غرمه وه او د خوړ پر غاړه د وړې بوډانۍ ونې لاندې یو زلمی په بغیر فرش شوي کټ ناست دی او د میزراو پاڼې ورته دلۍ دلۍ پرتې دي او په ډېره چټکۍ بون یا کټبان غړی. کټبان هغه پړی چې خلک ترېنه د کټونو په پیرولو کې ګټه اخلي. په خوا کې یو څو زلمي راټول دي چې یو پکې تبلیغي ماما هم ولاړ دی. زه هم د ساتیرۍ لپاره ورغلم. له الیک سره یې سم وویل دا د فلانی راغو په ده به فیصله وکړو. ما ویل زه د فیصلو لپاره نه یم راغلی د ګپونو وږی یم. هسې د اوړي غرمه هم داسې وي لکه د ژمي شپه ډېره اوږده وي او بیا په کلي کې سړی اړ وي چې داسې یو څوک پیدا کړي چې ورسره جمع وکړي. دوی ویل مړه دومره سخته خبره نه ده. تبلیغي وایي چې دا ساينس او ټکنالوژي ټوله جادو ده. یوه ورځ به دا جادو په ټپه ودرېږي او ټول هر څه به بیرته بیا هغه پخوانی حالت ته راوګرځي. نو دوی سره به سر چا ماتولو. بس له واره مې له خولې ور ووتل چې همدا خو د افسوس ځای دی که نه انګریزانو رانه خپلې هغه پخوانی د پلار نیکه تورې ټولې کړې او په بدل کې دا لنډکي او تکتکي کلاشینکوفونه راواستول. او هغوی ډېر هوښیار خلک دي. ډېر لرې نظر یې لګي او په دې خبره کلک باوري دي چې ټکنالوژي غونډه جادو ده. نو د خپل راتلونکي بندوبست یې مخکې له مخکې وکړ. خو موږ بدبختانه هسې په خوله دا نارې وهو او نور نو له دوی زیات پر همدې ټکنالوژۍ مین یو او هر څه مو ترې قربان کړل. زما غشی سک سیخ پر هدف ولګېده. تبلیغي جانان ډېر لري سوچ یې وړ او زما خیال د خپل کتکۍ کلاشینکوف ور یاد شو. بس بې له څه ویلو یې له هغه ځایه پښې سپکې کړې. بس دا یوه خاطره ونه. فرشته لیکي اشرف غني او د پاکستان سیاست. اشرف غني وایي پاکستان کې 3 میلیونه زیات افغانان دي. هر افغان که چیرې د ورځې 1 روپۍ مصرف کړي پاکستان ته 3 میلیونه پیدا وررسي. که چیرې 2 مصرف کړي 6 میلیونه. په افغانستان کې یو غریب افغاني کورنۍ د ورځې مصرف 0 روپۍ دي. نو تاسو 3 میلیونو ته په 0 کې ضرب ورکړئ نو بیا درته پته لګي چې پاکستان ته د ورځې افغانان څومره پیدا ورکوي. پاکستان اوس کوشش کوي چې افغانانو ته وخت ورکړي او پاکستان کې پاتې شي. که چیرته افغانان په پاکستان کې پاتې شي پاکستان لپاره په ګټه افغانستان لپاره په تاوان تمامیږي. او پاکستان دا خبره کوله چې د افغانانو ویستل سره به امن راشي. اوس خو هم افغانان شته او ستا ملک کې امن د دهشتګرۍ خو پاکستان خپله کوي افغانانو سره څه تعلق نه لري. اشرف غني ډېر هوښیار دی. هغه غواړي چې دغه پیسې د افغانان خپل وطن کې مصرف کړي خو زموږ افغانان بیا هم نه پوهیږي او اشرف غني پسې کنځل کوي. فیاض لیکي دا یو واقعیت دی چې زموږ تاریخ له حماسو ډک دی. دا خبره به زه په ویاړ نه بلکې په تاسف سره وکړم. موږ حماسي خو کړې ده خو پایله مو یوازې بربادي او وروسته پاتې والی دی. زما په اند په اوسنی مهال کې د نړۍ پر مخ آزادو او خپلواکو هیوادونو هغه دي چې پر خپلو پښو ولاړ اقتصادي حالت ولري او پر مختللې ټکنالوژي ته لاسرسی ولري. زموږ په څیر هیواد چې 40 کاله مو نیابتي یا تپل شوې جګړه په مخ وړې ده او لا ورسره لاس او ګریوان یو. هیڅکله آزاد او خپلواک نشي کېدی. که د یوه لاسونه له خپل ګریوانه وباسو نو د بل لاسونه به را اوږدېږي. تر څو چې موږ خپل ځانونه پر خپلو پښو ودرولو جوګه نه کړو تر هغې اړ یو چې ځانونه لکه د تاک د ونې یا د کدو د بوټي پر چا تکیه کړو. نو هغه تیر ویاړونه چې لرو باید ولمانځل شي او په دې نوم چې
چې موږ غلامان یو، خپلواکي به نه لمانځو، باید ویاړونه ونه ځپو. دا زموږ د خپلواکۍ ورځ وه. ویاړ پر ستر اتل غازي امان الله خان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ. نجیب ننګیال لیکي چې د بل وی نو ساقي وي، چې زموږ شي نو ملا شي. د خادي بخت کړی. خلیلزاد د پاکستان شدید مخالف و، داسې چې آن په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو غوښتنه به یې کوله. بخت ګوره چې د پاکستان سره معامله ورلغاړه شوه، اوس د پاکستان او طالب طرفي کوي. دا ټویټ ولسمشر غني ته بیخي واضح پیغام لري چې قرباني ورکړه، واک پرېږده، پاکستان او طالب ته یې ور خوشې کړه. سړی دا د قرباني ګډوډي باید هر وخت افغانان وي، پاکستان او طالب ولې نه ورکوي چې ظالمان او متجاوزین دي، چې 20 کاله یې په یو نامشروع او ناحقه جګړه کې زما ملت په وینو ولمبوه. دا کوم انصاف دی چې مظلوم دي د ظالم او متجاوز په خو ته واچول شي؟ زموږ د ملت په وړاندې وحشت شوي، دا وحشت پاکستان او طالب په ګډه کړی. زموږ حکومت به ضعیف وي، د ژبې او منطق خلک به نه لري، خو د دې هیڅ کله دا معنا نه ده چې د حکومت د خاموشۍ، بې کفایتي او ناسم سیاست قرباني ده. زموږ حکومت به ضعیف وي، د ژبې او منطق خلک به نه لري، خو د دې هیڅ کله دا معنا نه ده چې د حکومت د خاموشي، بې کفایتي او ناسم سیاست قرباني د ملت ورکړي او د طالبانو وحشیانو رحم و کرم ته دې ور وغورځول شي. دا د تاریخ جفا ده او افغانان به یې په وړاندې په کلکه ودرېږي. جانداد فقیری لیکي د 40 کالو پس د ځان په وینو ګټلای جنگ نن موږ بایللای دی او پاکستان بایللای جنگ نن ګټلای دی. د کابل نه تر واشنگټن پورې چې د پښتو او ملګرو یې څومره کامیاب لابز جوړ شوي وي، نو داسې ښکاري چې د هغوی کامیابی لاس ته راوړنې ته د ډونالډ ټرمپ او زلمی خلیلزاد په صفر کې ضرب ورکړی دی او د افغانستان چابي بیا پاکستان ته په لاس کې ورکړې ده او صرف چابي نه ده ورکړې، بلکې د افغانستان سیاستمدارانو ته امر هم کړی چې په پنډي کې سجدي هم ولګوي. او موږ ولید چې ټولو نمبر په نمبر د پاکستان ملټري دفتر GHQ توافونه وکړل او که چا انکار وکړو نو تاسو ولید چې امرالله صالح ته بیا د حمله په صورت کې اشاره ورکړه. نن چې اشرف غنی کوم بیان ورکړی چې د افغانستان فیصله به د افغانستان نه بهر نه کیږي، په امرالله صالح باندې د حمله نه پس داسې بیان ورکول مطلب چې ولسمشر د سر نه دنګلی دي او یقینا چې ژوند په خطر کې هم دی. او دا بیان دا هم ښکاره کوي چې ولسمشر تر اوسه پورې امریکا او پاکستان ضرب د طالبانو سره د سولې بهیر په اړه شدید اختلاف لري او دا ځکه چې د روان جوړښت فارمولا منفي اشرف غنی او منفي صالح او ملګری دي. امریکا په دا راضي شوې ده چې طالبان به په مکمله توګه بیا انسټال کړي، خو په دا شرط چې طالبان به د نړیوالې ترهګرۍ لاس اخلي. مطلب دا چې طالبان په واکمنۍ کې راشي نو په انتقامي کاروایی کې به په افغانستان کې به هغه خلک خو وډبوي چې د پاکستان پر خلاف لابز جوړوي او په نتیجه کې به ډیر با تعلیمه او با شعور افغانان یو ځل بیا د خارجي ملکونو په کډوالۍ ستانه شي. امریکا د افغانستان څخه ووځي نه بلکې په تیښته ده او غواړي چې په دا تیښته کې د روان کال نومبر نه مخکې له مخکې بریالي شي، ولې چې په نومبر 2020 کې امریکایي انتخابات دي او ټرمپ غواړي چې په الیکشن کې د دروغو ډنډوري ووهي چې افغانستان کې ما جنگ ګټلی دی. ټرمپ چې هر کومه ډنډوره وهي خو د افغانستان سپارل پاکستان ته د خپلو قرباني شوو فوجیانو او افغانانو سره نه بخښونکی ظلم دی. سید رحمان لیکي ایماندارو امریکا خپل امریکایي ځواکونو ته امر کړی چې د طالبانو پر ضد ټول جنگي عملیات ودروي او مشاورین افغان ځواکونو ته سلام مشوره هم ودروي چې دا به د جنگ د یو اړخ کمبودي وي، نه که پر افغان حکومت به د دوی ګډ فشار وي، ترڅو د دوی فرمایشونه ومني چې هغه د موقت حکومت رامنځته کولو او بلها نور فرمایشونه چې افغان حکومت د وطن پر زیان بولي، ترڅو د سولې هغه دروغجنه موافقه او دروغجن موقت حکومت بیا تکرار نشي چې د شهید ډاکټر نجیب حکومت راوپرځاوه او وطن یو شدید داخلي جنگ ته ور داخل کړ.
نعمت الله لیکي سبا به د خلیلزاد او مولانا برادر اخونزاده ترمنځ د سولې توافقنامه لاسلیک شي. د طالبانو او دولت ترمنځ به هم سولې خبرې کیږي. 2 ورځې وروسته به هغوی هم توافقنامه لاسلیک کوي. الله جل جلاله دې دا خبر د افغانانو لپاره د سولې دایمي خبر وګرځوي. ټول ووایي ورونو چې امین. سعیدی لیکي ورور طالب د افغانستان د اوسنۍ جنایاتو او تراژیدي د اعدامې لامل بولي. زه وایم اصلي لامل پاکستان او د دې د حل لاره ځان قوي کول دي. قوت په مشروعیت کې هم دی. نو پاکستان د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو مخالف او د هغو مقابل کې موانع تصادفي نه ایجادوي. داود سعید لیکي امریکا سره د طالبانو د هوکړې یوه برخه. طالبانو ویلي اوربند نه کوو خو پر امریکایي اهدافو بریدونه بندوو، خو بیا پر افغانانو دا جهاد ته تر هغې ادامه ورکوو تر کله چې د افغان حکومت سره موافقې ته نه یو رسیدلی. عزیز الله لیکي آیا خبر یاست د پروان په ولایت کې د غازی امان الله خان هغه عکسونه چې د ازادۍ په مناسبت زړول شوي وو راښکته شوي دي او پر ځای د حبیب الله کلکاني تصویرونه لګیدلي دي. نبی رحمان لیکي 2 مسلسلې څرګندونې. اول که امریکا بشریت او انسانیت ته ژمن و، په اولو کې به یې طالبانو سره جوړجاړی کړې وه. دوهم که طالبان د امریکا سره سوله د القاعده سره فصل ایجادولو په درشل کې کوي، په اولو کې باید ورسره منلې وه. څه لږ انسانان مړه شول. او په پای کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلاصون په اړه د ترهګرو طالبانو د وروستیو ادعا په تړاو د کورنیو چارو وزارت اعلامیه. دوشنبه 21 د زمري 1498 وسلوالو طالبانو د روان کال د زمري په 19 د یو اعلامیې په خبرولو سره ادعا کړې چې په کندوز، روزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې 80 تنه امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د دوی په بندخونو کې و د لوی اختر پر رسیدو سره یې آزاد کړي دي. کورنیو چارو وزارت د هیواد له ټولو ولایتونو د څېړنو او معلوماتو تر بشپړولو وروسته موندلي چې د تیرو 100 ورځو په درشل کې طالبانو هیڅ امنیتي او دفاعي ځواکونه نه دي آزاد کړي. د طالبانو د دې اعلامیې خپراوی تبلیغات اړخ لري او تر اوسه طالبانو له یادو ولایتو هیڅ امنیتي او دفاعي ځواکونه نه دي آزاد کړي. که چیرې طالبانو په دې اړه کومه پریکړه کړې وي او یا غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه آزاد کړي، نو د خپل ادعا د ثابتولو په موخه دي د دې ځواکونو یو مشخص نوملړ د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي. د تلوسې راډیو قدرمنو اوریدونکو له تاسو هیله کیږي چې د تلوسې راډیو دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ لخوا د مهمو خبرو او معلوماتو څخه برخمن شئ.